د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې له پاکستانه د افغانانو پر ډلهییز اخراج لیکنه خپره کړې او سرلیک یې دی پاکستان ښځې او نجونې په زوره د طالبانو منګولو ته ورستنوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې پر پاکستان په نړیواله سطحه وروسته له هغې انتقادونه وسول چې دغه هیواد په اکتوبر میاشت کې بې اسناده افغانانو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو امر وکړ. پاکستان وویل که بې اسناده افغانان په خپله خوښه ستانه نسي د نومبر میاشتې له لومړۍ به په جبري ډول افغانستان ته وایستل سي، که هغسې وسول او دا لړۍ لا هم روانه ده. د لیکنې له مخې پاکستان د افغان ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې کورنۍ، سیاسي مخالفان او نور کسان په زوره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته اخراج کړي دي. ګلوب اینډ میل په عین حال کې د پاکستان هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې له مخې یې غربي هیوادونو ته د تګ پر مهال باید افغانان د وتلو جریمه هم ورکړي چې د نفر پر سر $830 ده او له هغو کسانو یې اخلي چې هلته یې د ویزو او نورو قانوني اسنادو وخت ختم سوی. د لیکنې له مخې ګڼې افغاني کورنۍ چې غربي هیوادونو کې د مهاجرت کیسونه لري د دې جریمې د ورکولو وس نه لري، ځکه چې دوی په پاکستان کې د کار اجازه نه لري او هلته خپل لګښتونه هم نسي پوره کولی. ګلوب اینډ میل ته بله مهمه ستونزه افغانستان ته د ښځو او نجونو جبري ستنول ښکاره سوي چې هلته د ورځپاڼې په باور ممکن له جنسیتي تبعیض یا جنډر اپارټایډ سره مخامخې سي. په وروستیو کې ریفیوجز انټرنیشنل بنسټ افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې ښځې او نجونې پکې د جنسیت له مخې له مجازاتو، تبعیض، د نیول کېدو له خطر، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري واده او په نهایت کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. خو د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي.